دوی د مذاهب مسله را منځ کړه. دوی غواړي چې مسلمانان ډیر محتاج کړي، ډیر احتیاج کړي، دومره ضعیف کړي چې مسلمان باندې هر څه شوخي دوی پیونی چې خبر به سړی خلیجی هیوادونه یادولې چې دا د کارخانګي او برخه ده چې غربیانو سره لبد مرغه پراته ده. دوی دغه کرکه لري او دا هم درته ویل شم چې یو وخت به د ماده ته د بحث په نه کوي هم که مسلمانانو څخه دوی ځان خلاصوي، هم دغه يهودان چې دا اوس د دنیا سیاست په لاس کې هغه پروپاګاندا ده که فلمي صنعت حتی که شتمنی د چې دوی په لاس کې هم د مسیحیان به بیا ځل راګرځي په يهودانو به هم یو بریک کوي چې په خوا تاریخ هم دا څرګندوي کړي. ډېر دوی غټ فرصت په مخ کې لري ترڅو دوی ځانونه جوګه د خپل چالانو وګرځي. موږ دغه انسانان چې دي د ټول انسانان په دنیا کې دغه دین او ژبه کې سړی قومیت یوي خاطر پریږدي، دا یو د بل چالان دی په دغه چالي کې به ځای پیدا کوي چې له بعد مرغه مسلمانان په دې کې ډیر وروسته پاتې مستثنا له یو دوه درې هیوادونو چې هغه ترکیه او ایران او مالیزیا او اندونیزیا دي چې ایران یې موږ تاسو اوس بحث وکړو چې اقتصادي ورسته په مخ په خرابېدو ده. نو زه فکر کوم چې دغه هیوادونه به ډیر محتاج اوسېږي که په پاسته کې ځان جوړوي او لکه چین غوندې چې سره باد له تریاکو له جګړې راپورته کړ او نن په نړیواله کچه باندې یو څوک د فلسفه کې یا هند چې تمام عمر غلامی دی هالندیانو دی انګریزانو کړو قانون مودي باندې یو کس لري هغه په دنیا باندې بدمعشي کوي. نو د دې لپاره زه فکر کوم لا تاسو فرصت د مسلمانانو ته چې دوی ځان خپل چالانو جوړه وګرځوي.